هلمند کې د مرکزي امارتي پام چارې د ولایت د نفت او غاز عمومي مدیریت په مالی لګښت د صابر جبارخیل ساختماني شرکت سره په قراردادي ډول د څه باندې 10 میلیونه 4 لک افغانیو په ارزښت پیل شوې. د ولایت د نفت او غاز عمومي مدیریت مدیر مسوولین محمد مسقیم وایي د یاد پام په جوړېدو سره به د ولایت د نفت او غاز د عمومي مدیریت په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړی دغه پام د تیلو د ښه کیفیت پوره ډاډ ورکوي. په دې ځای کې یو سوپر مارکیټ او 22 دکانونه او یو مسجد شریف، یو موټر شیي او د اودسو دپاره ځایونه او د دې پام دپاره دفتر، دا ټول شیان په دې کې داخل دي. بلخه بیا د صابر جبارخیل ساختماني شرکت ولایتي مسوول حیدري د یاد پام د ساختماني چارو د نړیوال معیار او سټنډرډ ډاډ ورکوي او وايي په نړیوالو معیارونو برابره به یاده پروژه بشپړه شي. 50 نفرو ته د کار زمینه برابرېږي په داسې ساحه کې چې دوکانو پام په دې کې مستقیم اخته کېږي او غیر مستقیم تقریبا د 200 نفرو پرې کار زمینه برابرېږي چې دا د هلمند ولایت لپاره د هغو د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت او یو ښه لاسته راوړنه ده. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت موټر چلونکي محمد نبی مبارز او خان محمد خوښ دي چې په دې ولایت کې دا ډول پروژې پلي کیږي. دوی وایي د کاري زمینې ترڅنګ به په دې سره د تیلو په ښه والي کې مثبت بدلون هم رامنځته شي. په دې سره موږ ډېره خوشحاله یو چې په هلمند کې دغسې پمپونه جوړ شي او په ښه کیفیت سره تیل عرضه کړي او د ولس ته خدمت دی چې په ارزانه بیې سره تیل عرضه کړي. زموږ لپاره دا ډېر ښه دی او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زموږ د دغه کار چې موږ ته د زمینه برابره شوې ده ډېر خوشحاله یو او ډېر خوشبینه یو چې زموږ په وطن کې زموږ په ښار کې داسې یو پرمختګ کیږي چې هغه موږ ته د کار زمینه برابره شي، ولس ته د کار زمینه برابر سي، موږ ډیر خوشاله یو په دې باندې. ویلی شو چې د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره په دې ولایت کې ډیری د بیا رغونې پروژې په امارتي بودیجې سره بشپړې شوې چې اوس مهال ورڅخه هیوادوال ګټه پورته کوي.